امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو خوندي ایستلو لپاره سیمې ته الوتکې، سمندري، ځمکني او هوایي ځواکونه استولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو خوندي ایستلو لپاره سیمې ته به 52 ډوله الوتکې، سمندري، ځمکني او هوایي ځواکونه استولي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي ویلي چې شپږ به 52 ډوله الوتکې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر ساتنه کوي او دغه راز نوموړي زیاته کړې چې په خوندي توګه د وتلو لپاره به افغانستان کې د عسکرو شمیر هم ډیریږي څو د امنیت په تامین کې مرسته وکړي. کربي پرون خبري غونډې ته وویل له افغانستانه د خوندي وتلو لپاره په جنوبي ایشیا او منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي او د پنټاګون اړوند د ډیوایټ ایزنهاور نومین سمندري بیړۍ ته د نور څه وخت لپاره په سیمه کې د پاتې کېدو امر شوی دی. دغه راز کربي ویلي د بي 52 الوتکو ترڅنګ تر لرې فاصلې تلونکي جنگي او بمبار کوونکي الوتکې هم سیمې ته روانې شوې دي. نوموړي ویلي دوی هڅه کوي له افغانستانه د ځواکونو وتل په محتاطانه، محفوظه او منظمه توګه ترسره شي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د می اخري نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورځ ټاکل شوې وه، خو د متحده ایالاتو نوي ولسمشر جو بایډن دا موده تمدید او د سپتمبر 11 پورې وځنډوله.